بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. د سیرت النبی د خپرونې مینوالو هیله منم چې روغ او جوړ اوسئ. درنو مینوالو، نن ډیر خوږ بحث لرو، ښکلی، په زړه پورې او ډیر دردونکی بحث لرو. نیکمرغه میلاد او د سپیڅلي ژوند لومړني 40 کلونو باندې نن غواړم تاسو ته معلومات درکړم. سید المرسلین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د بني هاشم په شعب مینه کې د دوشنبې په سهار د فیل د پیښې لومړنی کال د ربیع الاول 9 نیټه وه چې دنیا ته یې سترګې وغړولې. دغه وخت د کسران او شیروان د پاچاهۍ 40 کاله تیر شوي وو. ابن سعد روایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بیبي وایي کله چې هغه یعنی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وزیږید نو زما له جسم نه یو نور ووت چې د شام قصرونه یې روښانه کړل. احمد هم د عریاض بن ساریه نه دې ته ورته پر یو روایت نقل کوي. وایي ځینې روایتونه وایي چې د نیکمرغه میلاد په وخت کې ځینې ارهاصات یعنی د نبوي له بعثت نه مخکې خارق العاده پیښې واقع شوې وې. وایي د کسرا د قصر 14 کنګرې راولوېدې. د مجوسو آتشکده چې نمانځنه به یې کېدله مړه شوه. د سوا بحیره وچه شوه او په شاوخوا کې موجودې کلیساګانې را پرېوتلې. خو دا یعنی هغه څه ښیي چې یو خارق العاده کارونه او خارق العاده پیښې وې چې رامنځته شوې. کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو مور یې عبدالمطلب ته څوک ورولېږل چې د لمسي زیری ورکړي. عبدالمطلب خوشحاله راغی، خپل لمسی په غېږ کې واخیست او کعبې شریفې ته یې بوت. هلته یې داخل کړ، د الله تعالی شکرونه یې ادا کړل، دعا یې کول او نوم یې محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ورباندې کېښود. هغه وخت د محمد نوم په عربو کې یو شهرت او رواج نه درلود او د عربو عادات تر مخې په 9 ورځ سنت کړ شو. لومړنۍ هغه ښځه چې وروسته له مور بیبي نه یعنې آمنې نه وروسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته شیدې ورکړي د ابولهب وینځه سویبه وه چې هغه وخت د خپل زوی مسروح ته هم دې شیدې ورکولې او له دې نه مخکې حمزه رضی الله تعالی عنه او بیا وروسته ابو سلمه بن عبدالاسد مخزومي ته هم شیدې ورکړي دي. اوس راځو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له بني سعد سره. د ښار اوسېدونکو عربانو عادت درلوده چې خپل اولادونه به یې له صحرایي خلکو نه دایي یعنې شیدې ورکوونکي خلک هغه ښځې به یې خپلو اولادونکو ته نیولې چې شیدې به یې ورکولې تر څو هغوی له ښاري مرضونو نه سالم پاتې شي، اندامونه یې پیاوړي، اعصاب یې مضبوط او په زانګو کې فصیح عربي ژبه زده کړي. نو د همدې عادات په بنا عبدالمطلب هم د خپل مسیح لپاره یو دایي لټوله. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو د عربو د عاداتو د رواجو عرف عنعناتو په اساس باندې عبدالمطلب هم د نور عربانو په څیر د خپل مبارک مسیح لپاره یو دایي لټوله تر څو داسې څوک پیدا کړي چې د مبارک ته شیدې ورکړي، فصیح عربي ژبه ورکړي، د ښار له هغه مرضونو نه په حفظ امان کې وي او همدارنګه وکولی شي پیاوړی، مضبوط او قوي شي. نو عبدالمطلب هم د خپل مسیح لپاره یو دایي لټوله. بالاخره یې د بني سعد بن بکر کورنۍ یو ښځه چې حلیمه بنت ابو زویب نومېدله هغه لپاره دایي ونیوله. د حلیمې میړه حارث بن عبدالعزا نومېده، کنیه نوم یې ابو کبشه وه او له همدې قبیلې بن سعد بن بکر څخه وه. هلته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رضایي ورونه او خویندې
عبدالله بن الحارث، انیسه بنت الحارث، حذافه او یا جزامه بنت الحارث چې لقب یې شیما و. خو همدا لقب یې دې ته ډېر شهرت ورکړی و. نوموړی به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په غېږ کې ګرځاوه او کرارو به او ابو سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د تره زوی هم کیږي او د حلیمې له طرفه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رضایي ورور و. رسول الله صلی الله علیه وسلم تره حمزه رضی الله عنه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره له همدغې قبیلې یعنې بني سعد بن بکر په قبیله کې دوی هم هغه شوي دي، یعنې شیدې خوړلي دي، اوسېدله. یو ورځ حمزه رضی الله عنه رضایي مور هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته شیدې ورکړي دي. په دې اساس حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه له دواړو خوا نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رضایي ورور، یو د صوبې بل یې د همدغه سعدي بیبي له پلوه ورور و. د رضاعت په دوران کې حلیمې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داسې برکتونه لیدلي وو چې بالکل ورته حیرانه وه. سبحان الله. راځئ په دې هکله یو کیسه په خپله د حلیمې له خولې نه واورو. ډېره خوږه قصه ده. ابن اسحاق وایي حلیمې به ویل زه له خپل میړه او کوچني زوی چې شیدې مې ورکولې د بن سعد کورنۍ له یوې ډلې ښځو سره له کوره په دې نیت ووتلو چې ځان سره به یو ماشوم راولي. نو طبعا دغه ماشوم چې دغه ښځو یا دغه دایانو لویوه د دې په مقابل کې و دوی د ماشوم له کورنۍ نه یو څه اخیستل. دا د دې په خاطر باندې دوی دا کار کوه چې هغه پیاوړي اقتصاد والا کسان چې یعنې مالداره به و غني به و د هغو ماشومان به دوی اخیستله او دا رواج و. عربو به خپل ماشومان دایانو ته ورکوه. په دې اړه وایي چې بیبي حلیمه هم وایي چې زه هم د بني سعد له کورنۍ سره یو ډله ښځو سره په دې نیت ووتلم چې یو ماشوم پیدا کړم. وایي دغه کال ډېر وچ و، موږ هیڅ هم نه درلودله. په دې سفر کې زه خپله په یو سپین مرکب یا خره باندې سپاره وم. زموږ سره یو زړه اوښه هم وه، هیڅ شیدې یې نه کولې. ماشوم یې هم ډېر وږی و. ټوله شپه وایي له لوږې نه ماشوم ژړله، نه به یې خپله خوب درلودو نه موږ خوب ته پرېښود. او زما هم دومره اقتصاد یعنې هغه خواړه مې نه و چې ما په کامله توګه باندې دغه ماشوم ته شیدې ورکړې، د ده کفایت یې کړی و. علاوه د دې زموږ میږې هم شیدې نه کولې، زموږ دغه زړې اوښې هم شیدې نه کولې. خو خیر راووتلو او په همدې امید و چې یو ماشوم را پیدا کړو او په همدې تمه و امید مو درلوده چې باران به وشي او لاس به مو لږ آزاد شي او روزګار به وچلیږي. لنډه دا چې په همدې خره سپاره ومه چې د ډېرې کمزورۍ له امله په ځای ودرېد. یعنې هغه کومه سورلی یا کوم مرکب چې بیبي حلیمه د بني سعد له کورنۍ نه په همدې نیت پر دې باندې راسپاره شوې وه چې مکې معظمې ته راشي او ماشوم بوځي، یعنې د قافلې نه بیخي وروسته پاتې او دومره ضعیفه وه دا مرکب چې په ځای به ودرېد، قافله به ترېنه ولاړه. آخر داسې حالت هم راغی چې د قافلې کسانو موږ سره بیخي په تکلیف شو، ځکه هغوی به مجبور وه موږ ته ودرېږي، موږ به یوازې پاتې کړو. زړه اوښه هم راسره وه، په دې کال ډېره وچکالي مو د موږ روزګار هم ښه نه وه. په هر صورت راورسېدل مکې ته او ماشومان یې کتل. په هر ترتیب چې و مکې ته ورسېدلو هلته یې ماشومان کتل. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زموږ د کاروان ټولو ښځو ته وړاندې شو. الله اکبر. ټولو ښځو ته وړاندې، خو کله به چې خبر شو چې دا یتیم ده نو نه به یې اخیسته. مخکې مې هم ویل چې دغه ماشوم د دې په خاطر باندې به دغه کورنۍ ساته او شیدې به ورکولې چې د ده کورنۍ یا پلار یا مور یا هر څوک به چې وه د دغه شیدو په مقابل کې دته یو څه مزد ورکړي. خو دردونکې دا ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یتیم و. کله چې دغه ټولې ښځې چې بیبي حلیمې سره راغلې دوی ته وړاندې کړ شو او په دې پوهېدل چې دا یتیم ده، نو هغوی به چې زموږ هغه مزد به څوک راکوي، یعنې رد به شو. دغه ښځو نه غوښته چې دا ماشوم واخلي. بیبي حلیمه قصه کوي چې زه هم ډېره وګرځېدلم خو ماشوم راته پیدا نشي. نو
داسې وخت راغی چې موږ بیرته خپلې قبیلې ته ګرځېدلو او ما کوم ماشوم پیدا نه کړ او دا هغه حالت ده نو چې بیبي حلیمې بل ماشوم نه ده پیدا کړی نو کله چې وایي خپله بیبي قصه کوي چې کله داسې حالت راغی چې موږ بیرته ګرځېدلو نو خپل میړه ته مې وویل چې زما ټولو ملګرو ماشومان واخیستل دا د ځان لپاره شرم ګڼم چې زه همداسې تش لاس بیرته وګرځم قسم په خدای ورځم همدا یتیم ماشوم له ځان سره سبحان الله ګوره چې په بیبي حلیمې باندې خدای څومره ستر رحم کړی میړه مې وویل بده نه ده کیدای شي الله تعالی همدغه راته د برکت سبب حلیمه وی لاړم او هغه یعنی محمد صلی الله علیه وسلم مې له ځان سره راوړ او دا هم ځکه چې بل ماشوم راته پیدا نه شو یعنی دا هم مجبوره شوه خو دې کې حتما یو حکمت و دا حکمت دا و چې بیبي حلیمې ته بل ماشوم پیدا نه شي او دا باید یعنی بیرته راوګرځي او همدغه مبارک ماشوم واخلي وایي چې هغه مې له ځان سره راوسته او کله چې مې تیته واچوه یعنی شیدې مې ورکولې یو ځل مې په ته کې شیدې را پیدا شوې سبحان الله وی روبدلې او موړ شو بیا یو ورور یعنی رضایي ورور دی بیبي حلیمې خپل سکنی زوی هغه ته مې شیدې ورکړې دومره وربدلې تر څو هغه موړ شه بیا ویده شه په داسې حال کې چې له دې نه مخکې موږ د ده لاسه خوب نه درلود یعنی د لوږې لاسه موږ د ده خوب نه درلود ځکه دا بیچاره ماشوم به وږی و ده به له لوږې نه ژړله شپه ورځ بس په دې وخت کې خوب پرې راغی ویده شو میړه مې پاڅېده چې هغه زړه اوښه راولوشي ګوري چې غلام ځای ډکه ده دومره شیدې یې وکړې چې دواړو وخوړې یعنی ښځې میړه بیبي حلیمې او خاوند یې دواړو وخوړلې ښه ماړه شو دا شپه مو ډېره په خیر او ارامۍ سره تېره کړه وایي سهار مې میړه راته ویلې پوه شه ای حلیمې قسم په خدای چې ده یعنې چې تا ډېر مبارک روح اخیستی ده هدف له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه ده حلیمه وایي ما ورته وویل زه له الله تعالی نه همداسې غواړم وایي بیا مو حرکت وکړ زه په خپله خره سپاره شوم هغه ماشوم هم را سره واخیست قسم په خدای دا خر دومره تیز شه دومره ګړندی شه چې یو خر یا یو مرکب یا یو د قافلې شخص ما پسې رسېدلی نه شو ګورې برعکس کله چې بیبي حلیمه له دوی سره هغه وخت کې خالي لاس مکې ته راتله د دې سورلۍ هغه خر له ډېرې ضعیفۍ نه او کمزورۍ نه په ځای به درېده قافله به ترېنه مخکې کېدله خو له دې خوا چې جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورسره ده له ټولې قافلې نه مخکې ده هماغه ضعیف او ناتوانه مرکب له ټولو نه مخکې ده وایي چې د قافلې خلک راته وایي چې ای بیبي حلیمې دا هماغه خر ده چې ته له هغې خوا پرې راغلی ما ورته ویل هو دا هماغه خر ده دوی راته ویل چې حتما څه خاصه خبره شته بله آخره خپلې مینې ته راستانه شو دغه وخت له ده ځای نه بل ځای کې هېڅ داسې ځای نه و چې یعنې وچکالۍ به نه وي ځپلی زموږ میږې وږې وې زموږ قحطي وه وچکالي وه ډېر بد حالت وایي له همغې ورځې نه به زموږ میږې مړې او غولانځې به یې له شیدو نه ډکې وې له کومې ورځې نه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره راوست ان تر دې چې خلکو به خپلو چوپانانو ته ویل چې تاسې هم خپلې میږې په هغه ځای کې سره یا وګرځئ چېرته چې د بنت ابي ذؤیب شپون سره وي یعنې د بیبي حلیمې شپون یې هلته سره وي ځکه د هغوی میږه به وږې نرۍ ډنګرې او همدارنګه یو څاڅکه شیدې به یې نه کولې خو زما میږه به مړې او له شیدو ډکې به راتلې په همدې ترتیب سره همداسې د خیر او برکت راته مخه وه تر څو چې محمد صلی الله علیه وسلم 2 کاله پوره شول یعنی بیبي حلیمې سره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دغه 2 کلونو کې هغه کوم برکات کوم بدلونونه چې د دې په ژوند کې د دې په کور کې د دې په مال کې راغلل وروسته له دغو 2 کلونو نو طبعا معمول به دا و چې دغه ماشوم یا ور
خپلې کورنۍ ته واستول شي ویې ګوري. بله خبر دا چې 2 کلونو کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بی آمینې شیدې ورکولې، دغه 2 کاله نو له شیدې نه هم بیل شه. نو هغه کومه کورنۍ به چې ماشوم ورکوه چاته، خو د دې په خاطر باندې چې شیدې ورکړي، نو د خو 2 کاله پوره شول او له شیدو نه یې بیل کړي. دا مبارک د نورو ماشومانو په نسبت ډېر ژر لویېده. په 2 کلونو کې هغه یو پیاوړی او تکړه هلک شو. حلیمه وایي بیا مو هغه خپلې مور ته واروست، خو آرزو مو دا وه چې که یو څه وخت نور هم له موږ سره پاتې شي، ځکه د هغه برکتونه مو لیدلي وو. مور ته مې وویل زوی د یو څه موده نور هم موږ سره پرېږده، تر څو لوی شي. زه ویرېږم چې دا په مکه کې هغه کومه وبا یا کوم مرض چې وه دا ورته زیان ونه رسوي. حلیمه وایي تر هغې همالته ورسره وو تر څو چې مور یې په دې راضي شوه چې بیرته یې له موږ سره ولیږي. یعنې دوی خو د دې په خاطر باندې بی آمنې ته بهانې کولې چې دا که موږ سره بیا ولیږي تر څو په مکه کې چې کومه وبا یا مرضونه دي له دې نه په امان کې اوسېږي. یو خو به دا مطلب، بل دا چې دوی هغه خپل سود یا ګټه لیدلې او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حضور کې چې له دوی سره شتون درلوده، د په حضور کې هغه کوم برکات و نعمتونه چې د الله تعالی له خوا نه پر دوی باندې نازلېده، د دې لپاره دوی غوښتنه کوله چې که ور بیا موږ سره لاړ شي. بی آمنه هم وایي چې راضي شوه او موږ سره یې بیرته ولېږه. په دغه وخت کې یوه پیښه رامنځته کېږي. دغه پیښه حادثې شق الصدر یا د شق الصدر یا د سینې څیرولو پیښه ده. راځئ په دې به هم وغږیږو چې څرنګه، چیرته او کوم حالت کې دا رامنځته شو. په دې ډول سره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر هغې په بني سعد کې پاتې شو تر څو 4 کلن او یا 15 کلن شه، او په همدې عمر کې د شق صدر یعنی سینې څیرولو پیښه هم رامنځته شو. امام مسلم له انس رضی الله عنه څخه په روایت سره وایي یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له ماشومانو سره لوبې کولې، یعنی ماشومانو سره یې به عام اصطلاح ووایم چې ساتیري کوله یا دوی سره لوبې کولې چې جبرائیل علیه السلام ورته راغی. راویونیو په ځمکه یې څمله وه، سینه یې ورڅیرې کړه، زړه یې ترېنه راوویست، یوه ټوټه غوښه یې ترېنه راوویستله. دغه کوم شق یا څیرونه یې چې کړې ده په دغه وخت کې یوه ټوټه غوښه ترېنه راویستلې ده. ورته ویلي دي چې دا ستا په وجود کې د شیطان برخه وه. بیا یې د سرو زرو په یو تش کې د زمزم په اوبو ومینځه، بیا یې بیرته سره یو ځای کړه او په خپل ځای ورکېښود. ماشومانو چې دغه حالت ولیدل، دا ننداره یا دغه حالت چې ولیده، په منډو منډو د ده رضایي مور ته راغله، ورته ویې ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم ووژل شو. د کور خلک یې پسې راووتل او محمد صلی الله علیه وسلم یې په داسې حال کې مخې ته راغی چې مبارک رنګ الوتی و، یعنې ورخطا و. په دغسې وخت کې بیبي حلیمه وډاره شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ولیده، له دې پیښې نه وروسته حلیمه ورباندې وویلېده، خپلې مور ته یې ور تسلیم کړ او بیا تر 6 کلنۍ پورې له خپلې قدرمنې مور بیبي سره یې ژوند کوه. نو دا هغه حالت ته چې بیرته راستون شوی ده او خپلې مور بیبي سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوسیږي. نو آمنې نیت وکړ چې د وفا په دود د خپل میړه د قبر زیارت وکړي. نو د یثرب په لور حرکت وکړ او تقریبا 1500 کیلومتره لارې ووهله. په دې سفر کې همدا یتیم زوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم، خادمه یې ام ایمن او سرپرست یې ابو عبدالمطلب هم ورسره ملګري. آمنه هلته یوه میاشت پاتې شو، خو چې د بیرته راتګ اراده یې کوله نو مریضه شوه. مور بیبي د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې هم په همدې سفر کې خپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره وه، هلته یو میاشت تېره کړه او وروسته له دې چې یو میاشت نه دوی دې اراده وکوله او قصد یې وکوه چې بیرته مکې ته راستانه شي. نو مور بیبي مریضه شوه او د لارې په اوږدو کې تکلیف زیاتیږي چې بالاخره د مدینې او مدینې ترمنځ ابوا نومې سیمه کې وفات شوه.
سپین ږیري عبدالمطلب خپل یتیم لمسی مکې ته راوست. زړه یې د لمسي له مینې او محبت نه ډک ورباندې زهیر، ځکه هغه له نوي داسې غم سره مخ شوی و چې پخواني غمونه یې ټول را تازه کول. همدا وجه چې عبدالمطلب له دې لمسي سره دومره مهربان او نرمي کوله چې بل له هیڅ اولاد سره یې نه کول. هغه یې نه پرېښوده چې د بېکسۍ او تنهایي احساس وکړي. له زامنو یعنې له خپلو زامنو به یې هغه ته توجه ډېره زیاته وه. ابن هشام وایي د کعبې تر سوري لاندې به عبدالمطلب ته ځای واریده، یعنې دی خو هلته یو ډېر محترم معزز شخصیت و او ده ته به خلکو احترام قایل و. ده ته به ځای واریده او زامن به یې شاوخوا کېناستل د کعبې د سوري لاندې، تر څو چې به هغه راته هېڅوک به د ده یعنې عبدالمطلب په ځای کې د احترام او تقدیر له امله نه کېناستل. خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به چې لا تر اوسه ځوان شوی هم نه و او د خپل بابا په ځای کې به کېناست. ترونو به یې منع کوه، اجازه به یې نه ورکوله هلته کیني، یعنې د خپل نیکه پر ځای باندې کیني. خو عبدالمطلب به چې کله ولید نو ورته وویل دا زما زوی دی، پرېږدئ، قسم په خدای جل جلاله چې د لوړ شان خاوند دی. کله به چې محمد صلی الله علیه وسلم له خپل بابا سره ناست و، بابا به د مینې او محبت خپل لاس د مبارک پر شا او پر سر باندې راکاږ کړ. نقل او حرکت به یې ډېر خوند ورکاوه، خوشحالېده. کله چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عمر 8 کاله 2 میاشتې او 10 ورځې پوره شوې، مهربان بابا یې عبدالمطلب هم په مکه کې وفات شو. عبدالمطلب له خپل مرګ نه مخکې د خپل خواږه لمسي کفالت ابو طالب ته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پلار یعنی عبدالله سکني ورور ته ورسپارلی. ابو طالب د خپل وراره حقوق کامل او پوره ادا کړل. هغې له خپلو زامنو سره یو ځای کړ، بلکې له هغو نه زیات احترام ورته کوه، له هغو نه زیات ځان ته رانږدې کړ، له هغو نه زیات شفقت او محبت ورسره درلود. تر 40 کالو یې زیاته موده تر څنګ ولاړ و او همدارنګه په عام اصطلاح هم د ده پشتیبان و. هیڅ ډول مرسته او همکاري به یې نه ورڅخه سپموله. د ده په سر به یې دښمني او دوستي کوله. د دغې قصې یا خبرو نور تفصیلات به انشاءالله په راتلونکي برنامو کې هم سره په مفصله توګه باندې وړاندې کړو. ابن عساکر له جلحمه بن عرفطه نه روایت کوي چې وایي زه مکې ته راغلم، دغه وخت خلک له وچکالۍ او قحطۍ سره لاس او ګرېوان. قریش ابو طالب ته وویل وادي او سیمه وچکالي وهلې ده، خلک قحطي ځپلي دي، راځه د باران دعا وکړو. نو ابو طالب له یو داسې هلک سره راووت چې مخ یې لکه د لمر په شان ځلېده. تا به ویل همدا اوس له لمر نه تورې وریځې ایسته شوي دي او روڼ روښانه لمر راښکاره شوی. د هلک شاوخوا نور هلکان هم ابو طالب راونیوه او مبارکه شا د کعبې شریفې دیوال سره ولګه، یعنې یو په شکل د تکیې داسې تکیه ورکوي. هلک یې ګوته نیولې وه. دا مشران اکثرا ماشومان چې ورسره ګرځي داسې یو ګوته ورکوي، دا ګوته هره ګوته چې وي د شهادت ګوته ماشوم کلکه نیولي. مبارک یا نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ابو طالب د خپل تره ګوته داسې کلکه نیولې وه. د کعبې شریفې له دیوال سره یې تکیه کړې وه، دلته ولاړ وه. د باران دعا یې وکړه. په دې وخت کې په اسمان کې د وریځو یوه ټوټه راولګېدله او راپیدا شوه چې هرې خوا ته تیت شوي وریځې، نو سره ټینګې شوې او داسې باران وشي چې سیمه اوبو په سر واخیستله. ټول وطن خړوب او شاداب شو. ابو طالب همدې پیښې ته په اشارې سره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داسې ستاینه به یې کوله. هغه سپین او ښکلی دی، د ده له رویه د باران سوال کیږي. هغه د یتیمانو د پناه ځای او د کونډو محافظ او ساتونکی دی. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 12 کلن شو او په بل روایت د 12 کالو 2 میاشتو 10 ورځو شو، نو ابو طالب له ځان سره شام ته د تجارت
لپاره بوته یا یوړ. شام ته لاړو تر څو بصرا نومي سیمې ته چې په شام کې د حوران د منطقې او ښار ورسېدل. دا ښار هغه وخت په عربي جزیره کې د رومي مستعمرو مرکز و. دلته یو راهب چې بحیرا سره مشهوره و اوسېده. اصلي نوم یې جرجیس و. کله چې کاروان ورسېده راهب ورته راووت، ټول یې میلمانه کړل. مخکې له دې نه به هغه هېڅ چا ته میلمستیا نه کوله، یعنې دا راهب په خپل کار کې به مصروف و، له هېڅ چا سره کار نه درلود. خو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یې د نښو او صفاتو له مخې وپېژانده او په داسې حال کې د ده مبارک لاس یې نیولی و، ویې ویل دا د ټول عالم سید او پیشوا دی. الله تعالی به دا د عالمیانو لپاره رحمت رالیږي. ابو طالب پوښتنه ورنه وکړه ته له کوم ځایه په دې موضوع باندې خبر شوې یا څه پوهېږې؟ راهب ورته وویل کله چې تاسې له دې غونډۍ نه راتېر شوئ یا راښکاره شوئ نو ټولې ونې او تیږې په سجده شوې. ونې او کاڼي په انسانانو کې یوازې نبي ته سجده کوي او همداراز یې د نبوت د هغه مهر له مخې هم پېژنو کوم چې د ده د اوږې په لاندنۍ کرپندوکې باندې د مڼې په شکل ایښودل شوی دی. موږ په خپلو کتابونو کې هم د ده په هکله معلومات لیدلي او د ده صفات مو لوستلي. بیا له ابو طالب نه وغوښتل چې ته بیرته دا مکې ته بوځه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ښوده چې ته بیرته دا یې وګرځوه او مکې ته یې بوځه او شام ته لاړ نه شي، ځکه کیدای شي هلته یهود څه زیان ورسوي. نو یهود خو هم وی مطالعات درلودله، پېژانده. نو ابو طالب هم هغه له خپلو ځینو کسانو سره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیرته مکې ته راولېږه. خپله لاړه په خپل تجارت پسې، خو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یې مکې مکرمې ته راولېږه. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په 15 کلنۍ کې د فجار جګړه وکړه. په دې جګړه کې قریش او کنانه یوې خواته او قیس اعلان بلې خواته و. د قریش او کنانه مشري د حرب بن امیه په غاړه وه، ځکه هغه له ټولو نه مشر او د زیات شرف خاوند. د ورځې په لومړي سر کې قیس بن کنانه باندې برلاسی و، خو چې ورځ نیمې ته ورسېده، د ورځې نیمایي شوه، نو جنګ حالت بدل شو او بری د کنانه په برخه کې شو. دې جګړې ته ځکه حرب الفجار وایي چې په دې سره د حرم شریف او د حرام د میاشتو حرمت تر پښو لاندې شو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په همدې جګړه کې برخه درلودله او خپلو ترونو ته به یې غشي برابرولې. له دې جګړې نه وروسته د ذوالقعدې په میاشت کې د حرم له میاشتو څخه د حلف الفضول یعنې د فضول تړون ترسره شو. د دې کار اهتمام د قریشو ځینو کورنیو لکه بني هاشم، بنو المطالب، اسد بن العزا، زهره بن کلاب او تیم بن مره کړی. ټول د عبدالله بن جدعان التیمي په کور کې چې مشر او د شرف خاوند و سره راغونډ شول او داسې عهد او تړون یې وکړ چې په مکه کې به له هر مظلوم سره ولاړ وي، د هر مظلوم نه به دفاع کوي، هر مظلوم سره به مرسته کوي، هر مظلوم به ملاتړ کوي. که هغه مظلوم د مکې مکرمې اوسیدونکی وي او کله بیرونه کوم مسافر راغلی، خو چې په هر چا باندې ظلم وشي او مظلوم واقع شي دوی به ورسره مرسته کوي. نو په همدې حالت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې کله په رسالت باندې مشرف شو نو فرمایل به چې زه د عبدالله بن جدعان په کور کې په یو داسې تړون کې حاضر وم چې د هغه په بدل کې کسره خان څوک راکړي نه خوښ، او که چېرته اوس د اسلام په دور کې هم ورته وبلل شم نو لبیک به ورته ووایم. معنا دا چې په هغه وخت کې هم په همدغه تړون کې د مظلوم څخه دفاع شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې یعنې زه د دغه تړون کې چې ما حضور درلوده که څوک ما ته سره اوښان هم راکړي زه یې نه قبلوم، یعنې دا هغه نیک اقدام و چې د مظلوم په رابطه باندې شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځوانۍ په لومړیو کې څه خاص کار او عمل نه درلود، خو متواتر روایتونه وایي چې میږې به یې څرولې، د بني سعد میږې یې څرولي او د څو قیراتو په بدل کې د مکې د خلکو رمه هم پوله. یعنی یو قیرات مساوي ده له 0.21 ګرامه سپین زر کیږي او په دې حساب یو مثقال له 20 قیراتو سره برابر ده.
خو کله چې 25 کلن شو نو د خدیجې یا خدیجې رضی الله عنها مال یې د تجارت لپاره شام ته یوړ. ابن اسحاق وایي خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها د مال شرف او عزت خاونده میرمن. خپل مال به د تجارت لپاره خلکو ته ورکاوه د مضاربت د اصولو په اساس. مضاربت باندې خو انشاءالله سر خلاصیږي، ګټه او نقص چې شریک وي. په دې اساس به خلکو ته برخه ټاکله. هغه وخت زیاتره قریشو د تجارت کاروبار کوي، یعنی دا مروج و د تجارت د قریشو په منځ کې. او کله چې خدیجې رضی الله عنها د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رښتینولي، امانتداري، سپېڅلتیا، کرم او ښو اخلاقو نه خبره شوه، نو احوال یې ورولېږه چې د دې مال د تجارت لپاره شام ته یوسي او ده ته به له نورو خلکو نه زیاته برخه وټاکي، ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په امین او صادق باندې مشهوره او خپل غلام میسره به هم ورسره واستوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خدیجې رضی الله عنها پیشنهاد ومانه او له میسره سره یو ځای د تجارت خاطر شام ته وخوځېد. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له شام نه رستون شو، یعنی د تجارت لړۍ تیره شوه، وخت تیر که، خدیجې رضی الله عنها ولیدل چې په مال کې د پخوا په نسبت ډېر زیات امانت او دیانت او همدارنګه صداقت شوی ده. دومره برکت پکې ده چې مخکې هیڅکله هم دومره برکت نه ولیدل. همداراز میسره هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښو او چت او اخلاقو قوي او پاخه فکر رښتینی منطق او امانتدارۍ خبرې د خدیجې رضی الله عنها غوږونو ته ورورسه. نو همدا و چې هغې خپل هدف وموند. خدیجه داسې ښځه وه چې د عربو رئیسانو او مشرانو ورسره د واده هیلې درلودې. وړاندیزونه به ورته کول، خو په دې نیت خودی به نه منل. مګر کله چې د محمد صلی الله علیه وسلم له دې اوچت شخصیت نه خبره شو، دومره ورنه متاثر و چې پخپله یې ورسره د واده اراده وکړه. د زړه دا خبره خپلې ملګرې نفیسه بنت مونیه ته وکړه. هغې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضور ته ورغله او له خدیجې رضی الله عنها سره یې د واده خبره ورسره مطرح کړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ومنله. له ترونو سره خبره وکړه او هغوی د خدیجې رضی الله تعالی عنها تره ته ورغله او په دې ترتیب سره د واده د عقد او تړون ترسره شو. ورپسې دواړو نکاح وکړ. واده په مراسمو کې د بني هاشم خلک او د مزر قبیلې مشران حاضر و. دا مبارک واده له شام نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د راستنېدو له ورځې نه 2 میاشتې وروسته ترسره شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدیجې رضی الله عنها ته په مهر کې 20 اوښان ورکړل. خدیجه رضی الله عنها هغه وخت 40 کلنه وه او خپل وخت د ټولو ښځو نه د شرف او عزت، مال او پوهې له مخې وړاندې او اوچته. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لومړنۍ بیبي وه او تر څو چې هغه نه وه وفات شوې، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل واده ونه کړ. له ابراهیم پرته نور ټول اولادونه یې له خدیجې رضی الله عنها نه وه. لومړنی مشر زوی قاسم نومېده او د ده مبارک صلی الله علیه وسلم کنیه نوم ابوالقاسم و. ورپسې زینب، بیا رقیه، بیا ام کلثوم، بیا فاطمه، بیا عبدالله پیدا شوي. د عبدالله لقب طیب او طاهر و. زامن یې ټول په وړوکوالي کې وفات شوي دي، خو لورګانو یې اسلام راوړی او هجرت یې کړی دی او له فاطمې رضی الله عنهم اجمعین پرته نور 3 واړه د خپل پلار صلی الله علیه وسلم په ژوند کې وفات شوي دي. فاطمه رضی الله عنها د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له رحلت نه 6 میاشتې وروسته وفات شوې. رضی الله عنهم اجمعین.